یوه کلیواله جینۍ وایي زموږ په کلي کې ښوونځی نه و. ما د کلي د نورو نجونو سره یو ځای د کلي په جومات کې د قرآن او نورو دیني علومو زده کړه کوله. کله چې به مو سهار چای وڅښو نو د جومات په لور به روان شو. زموږ د جومات ملا یو ډیر نیک او صالح انسان و. 20 کاله یې زموږ د کلي د جومات امامت کړی و. هیڅ چا ورڅخه کوم شکایت نه درلوده. کوم وخت چې به یې نجونو ته زده کړه کوله نو د پردې تر شا به یې کوله. هیڅکله به د نجونو سره نه مخامخ کېده، بلکې له ډېرې حیا څخه به یې کار اخیسته. موږ ټولو ته یې د پلار حیثیت درلوده. یوه ورځ کله چې زموږ د کلي زورواکو او بېدینه خلکو غوښتل چې جومات ونړوي او د هغې پر ځای ځان ته د کاروبار ځای جوړ کړي، نو نه یوازې د کلي خلکو بلکې د جومات ملا تر ټولو لومړی د دې کار مخالفت وکړ. د کلي مشر تر ټولو ډېر زورواکی و او هیڅ چا د هغې په وړاندې د سر جګولو جرأت نشو کولی. نو هماغه و چې د کلي خلک په شا شول او ځان یې ګوښه کړ، ځکه چې نه یې غوښتل خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو زموږ د کلي ملا بیا هم د تیر ځل په شان د جومات د ورانولو سره مخالفت وکړ او د کلي مشر ته یې د جومات د نړولو اجازه ورنه کړه. د کلي مشر د دې لپاره چې ملا د خپلې مخې څخه لرې کړي، نو هغه ته یې پلان جوړ کړ او ملا یې په دام کې ګیر کړ. هغه داسې چې کله د جمعې ورځ وه او خلک د جمعې د ورځې د جومات لپاره جومات ته ډلې راتلل، نو یو سوالګره ښځه چې د کلي مشر ورته ډېرې پیسې ورکړې وې، پر ملا یې تور پورې کړ. او کله چې ملا په جومات کې په خپله کوټه کې د قرآن په تلاوت بوخت و او ډلې خلک جومات ته دننه شول، نو سوالګرې ښځې چغې کړې او فریادونه یې شروع کړل او شور یې جوړ کړ، تر څو د کلي ټول خلک یې غږ واوري او په ژړا او سلګو کې وویل چې د جومات ملا له ما سره بدکاري وکړه. ما ته ویل چې زه غواړم ستا او ستا له ماشومانو سره مرسته وکړم. زه یې د مرستې په بهانه خپلې کوټې ته ور وغوښتلم او بیا یې راسره زور زیاتی وکړ. کله چې ټولو خلکو دا خبرې واورېدې او د دې مکارې ښځې اوښکې او بد حالت یې ولیده، نو د جومات څخه یې رابهر کړ. ملا هڅه کوله تر څو خپل ځان بې ګناه ثابت کړي، خو هیڅ چا یې خبرو ته غوږ نه نیوه. او ټولو په یو وار سره ملا له ګریوان څخه ونیو او له جومات څخه یې بیرون وویسته. ټولو په ملا وارونه کول. ملا یې ډېر بد حال ته ورساوه او د ډېرې وهلو او ټکولو څخه وروسته یې د کلي مشر په امر سره ملا د خپل کلي څخه د تل او تل لپاره وشړو. د کلي مشر په خپل پلان کې بریالی شو. جومات یې ونړو او پر ځای لویه د کاروبار ساحه جوړه کړه. له هغې ورځې څخه وروسته تر ننه پورې زموږ په کلي کې خوشحالي نه ده راغلې. هره ورځ جنګونه، ناخوالې او بې ځایه وژنې وي. د کلي مشر په یو بې درمانه درد اخته شوی چې تر ننه کړېږي او ځورېږي او هره ورځ د خپل مرګ سوال او زارۍ کوي.